أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے مؤمنانو خذوا حذركم واخلی تاسو وسلی خپل فانفروا صباتن نو پس اوزه په ټولو په شکل کې او انفروا جميعا یا اوزه ټول په یوځه الله تبارک وتعالى د جهاد د پاره د دین اسلام د سربلندۍ د پاره د وتلو حکم کوي چې اے مؤمنانو تاسو خپل وسلې واخلئ. حذرکم معنا مونږ دلته کو وسله. حذرکم هر هغه سیسته ویل کیږي چې په هغه باندې انسان د یری نه بچ کیږي. چې کوم سیس باندې انسان یریږي د کوم سیس نه یریږي، د دشمن نه یریږي، د زناورو نه یریږي، د ځنګل د زناورو نه یریږي، د مار لړم نه یریږي. نو د هغه خوف د ختمولو لپاره چې ته کوم سیس اخلي نو دې ته حذر ویل کیږي. اسانه معنی وسله ده، یعنی یو ځکه په یو لار باندې زی او د سپی د غپنا یا د سپی د چیچلو نه سړی یریږي، ځان سره پیپ یا لرګي یا اسانه وسله ویپر چې دینه دا سړی راوخلي، یا چې دینه په بل ځکه د مار او د لړم خطرې د هغې نه د بچ کېدو لپاره انسان سره واخلي، یا د دشمن خطرې د هغې د دفع کولو لپاره چې کوم وسله یا کوم سیز سړی راخلي دې ته اصل کې حذر ویل کیږي. نو الله تبارک وتعالى فرمایي اے مؤمنانو مسلمانانو تاسو خپل د خوف نه د اوخیارېدو سامان، یعنی تاسو خپل وسله د خپل ځان سره راواخلئ او بیا چې اوزه نو څنګه اوزه ټولی اوزه سو کسان مرګري کېږي هغه اوزه یا ټول په یوځای باندې، یعنی یو کس چې د دشمن په نارغه کې راشي د هغه قابو کول اساني په نسبت د ډیرو کسانو. نو الله فرمایي فنفروا صباتن تاسو صبات یعنی ټولی اوزه او انفروا جميعا یا تاسو ټول په یوځای باندې اوزه. بیا الله تبارک وتعالى فرمایي وان منکم لمن ليبطئن وان منکم او بشک بعضی پتاسو کی هغه دی وان منکم او بشک پتاسو کی لمن بعضی هغه سوک دی ليبطئن چې هغه به ضرور ایثاریږي، هغه به ضرور رستو پاتې کیږي. فان اصابتکم پس کچری اورسیږي تاسو ته مصیبتون سم مصیبت قال نو دی به وای قد انعم الله علی وما باندې الله انعام کړی دی اذ لم اكن معهم شهيدا چې زنو مددي سره حاضر. ولا ان اصابكم او کچری ورسیږي تاسو ته فضل من الله فضل د الله د جانبنا ليقولن نو خامخا دی به وای کأن لم تكن بينكم گویا کې ندا کأن لم تكن گویا کې ندا بينكم تاسو په مینس کې و بينه او د په مینس کې مودتون سو دوستی دی به وای یا لیتنی کاش چزو كنت معهم وم د هغي سرا فافوز فوزا عظیما نو ما به حاصله کړي وا لوی کامیابی. وان منکم لمن ليبطئن باندې الله تبارک وتعالى د منافقین حالت بیانی چې کله الله تبارک وتعالى د جهاد ته د وتلو حکم وکړو نو بعضی کسان په کې داسي دي چې هغه بعضی کسانو د دین رستو پاتې شي. نو کله مسلمانانو ته په میدان د جهاد کې څه تکلیف او مصیبت ورسیږي نو دی وی چې الله په ما باندې انعام کړی دی، خدای چې زور سره حاضر نوم، خدای چې زدي سره جنگ ته نیم تلی کني دغه معاملې به زما سره شوی و. حالانکه د الله تبارک وتعالى پلار کې جهاد کول دا د الله تبارک وتعالى د جانب نه یو انعام دی. هر چاته په میدان د جهاد کې شهادت ملاویدل دا انتخاب د الله تبارک وتعالى د طرف نه دی. یو انسان ډیر مغواړي میدان د جهاد تلاړ شي خو الته ورته مرتبه او درجه د شهادت دا ملو نشي او که ملاویږي نو الله په فضل باندې ملاویږي. نو دلته به د کسوی چې په ما باندې الله احسان او خدا احسان نه دی بلکې الله دله توفیق ورنکو چې د الله په لار کې اوجنګي. نو یو دا خبره ده. او که چرته مسلمانانو ته سعادت ورسیږي، سو خوشحالي ورته ملو شي، یعنی فتح ورته ملو شي او مال غنیمت ورته ملو شي، نو دی وی چې یاره زم د دې سره ما کاش چې زم د دې سره مو د جنگ نه نوم پاتې شوی نو ما ته بم چې دین لویا کامیابی دا برته ملو شوی. الله تبارک وتعالى رسول دې جواب ورکي چې دا د دنیا اغستل په بدل د آخرت کې دا څه معنی لري. وان منکم او بشک بعضی د تاسو نه لمن هغه سوکتی ليبطئن چې خامخا ایثاریږي با یا لمن خامخا هغه سوکتی ليبطئن چې رستو په پاتې کیږي. فان اصابتکم پس کچری ورسیږي تاسو ته مصیبتون س مصیبت قال نو دی وای قد انعم الله علی په تحقیق سره انعام وکړو الله په ما باندې اذ لم اكن چې زنوم معهم د دوی سره شهیدن حاضر
ولئن اصابکم او کچری ورسیږي تاسو ته فضل من الله سفضل د الله د جانبنا ليقولن نو خامخا دی به وای کأن لم تکم بینکم گویا کې نوا تاسو په مینس کې و بینه او د په مینس کې مودتن س دوستی دی بسوي یا لیتنی کاش چې زو كنت معهم وم د هغي سره فافوز نو ما به حاصله کړي وا فوزا عظیما لویا کامیابی فليقاتل پس پکار د چې جګړو کی فی سبیل الله پلار د حق پلار د الله کې الذين هغه کسان یشرون الحیات الدنیا چې خرڅ کړي د ژوند د دنیا بالآخرته په بدل د آخرت کې د ومن یقاتل او څوک چې jihad کوي فی سبیل الله پلار د الله تبارک وتعالى کې فیقتل دی اوجل شي او یغلب یا غالب راشي فسوف نؤتيه اجرا عظیما زرد چې مونږه بدیتا لوی اجر ورکو الله تبارک وتعالى فرمایي چې فليقاتل فی سبیل الله الذين يشرون الحیات الدنیا بالآخره د یشرون ما تاسو ته ویلو دا ازداد نه دي د دې یخپل معنا او د دې الټه معنا دواړه د دینه مراد غستل کیږي دا ډېر الفاظ په عربي ژبه کې دي یشرون په معنا د اغستلو باندې مرضی او یشرون په معنا د خرڅولو باندې مرضی دلته په معنا د خرڅولو باندې دي چې جون د دنیا خرڅ کو او آخرت یې واغستو کمانه الټه کو نه بیا معنا الټه کیږي بیا د کافرانو مثال ته نه جوړيږي نو پکار دا چې د الله په لار کې هغه کسان جهادو کې چې اغي د دنیا ژوند خرڅ کړي دي په آخرت باندې یعنی آخرت یې اغسته دي او الله فرمایي چې څوک دغه شانو کې د الله په لار کې جهادو کې کدی شهید شو چې دینو د تبع اجر عظیم ملاويږي او کدی غالب راغی به د اجر عظیم ملاويږي دا هغه مخکنه خبره رد شو چې کله د جهاد کې مسلمانانو تکلیف ورسي نو دی وی خدای چې زور سره مرګره نومه او چې مسلمانانو ته مال غنیمت او فضل د الله د جانب نه ملو شي دی وی کاش چې زم ور سره مرګره نو ما به فائدہ حاصله کړي وا د حقیقت الله کوي چې چا د دنیا جون پرې خو دو او د هغه په بدل کې آخرت غوړه کو نو کدی په دې دنیا کې شهید شو د تلوې کامیابی ملو شو او کدی په دغه میدان کې غالب شو د تلوې کامیابی ملو شو فليقاتل پس پکار دا چې جهاد کی فی سبیل الله پلار د الله تبارک وتعالى کې الذين هغه کسان یشرون الحیات الدنیا چې دوی خرڅ کړي دي ژوند د دنیا بالآخرته په بدل د آخرت کې ومن یقاتل او څوک چې جګړه کوي فی سبیل الله jihad کوي فی سبیل الله د الله پلار کې فیقتل نو دی اوجل شي او یغلب یا دی غالب راشي فسوف نؤتيه اجرا عظیما زرد چې مونږ به ورکو دیتا اجر لوی ومالکم او سشوی دی پتا سو باندې لا تقاتلون چې تاسو جنگ نه کوي فی سبیل الله پلار د الله تبارک وتعالى کې والمستضعفین من الرجال او کمزور د سړونا والمستضعفین او کمزور من الرجال د سړونا والنساء او د خزونا والولدان او د ماشومانونا الذين هغا يقولون چوي ربنا اي رب زمونگا اخرجنا وباسمونگا من هذه القريه د دې کلینا الظالم اهلها چې ظالمان دي اهل دي وجعل لنا اوراك مونگتا من لدنك د خپل طرفنا وليا دوست وجعل لنا اوراك مونگتا من لدنك د خپل طرفنا نصيرا مددگار په دې آیت کریمه کې الله تبارک وتعالى د جهاد فی سبیل الله د کېدو هغه وجخی چې جهاد دا د څه لپاره کیږي یعنی نور خلکو په کافرانو به جهاد کو د مال غنیمت لپاره اوسم چې دا کم جنگونه روان دي یا مخکې کم جنگونه شوي دي یا د کم مقاتلی شوي دي نو هغه کې به یو خاص مقصد د کافرانو یا د نور خلکو به یو خاص مقصد یا به یو علاقه فتح کوله یا به په یو علاقه کې نهرونه او زمکه او باغونه دا به کې خونو هغه به فتح کول یا په پزمکه کې دنه معدنیات او کوئلا یو شی بل شی دا په کیو هغه به قبضه کول یا به دغه خلک تابعدار کول یا به دغه خلکو سره ذاتی انتقام د دې په وجه باندې به هغه جنگ جګړه کولې دین اسلام د دې خبرو لپاره جنگ جګړه نه کوي بلکې دین اسلام د دغه ماشومانو لپاره د دغه زنانو کمزور زنانو او کمزور سړو لپاره چې په هغه باندې د هغه خلکو ظلم کولو د هغه ظلم د دفقولو لپاره او د دغه ظلم د ختمېدو لپاره الله تبارک وتعالى په مسلمانانو باندې jihad فرض کړی دی د آیت کریمه کې دغه خلکو ذکر دی چې مونږ تاسو له څه شوی دي چې الله په لار کې jihad نه کوي
کمزوري سړي کمزوري خزي او زنانه هغه وی چې الٰه العالمین موږ د دې کلی نه وباسي چې د دې اهل ظالمان دي یعنی دغه ظلم د ختمېدو لپاره وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله دا حکم الله تبارک وتعالى نازل کړی دی وما لكم او سشوی دي تاسو لپاره لا تقاتلون چې تاسو جنگ نه کوي في سبيل الله پلار الله تبارک وتعالى کې والمستضعفين من الرجال او کمزوري د سړونا والنساء او د خزنا والولدان او د ماشومانو الذين هغا يقولون چې دیوای ربنا اے رب زمونږه اخرجنا وباسمونگا من هذه القريه د دې کلینا الظالم اهلها چې ظالمان دي اهل د دې وجعل لنا او وګرځي زمونږ د پاره من لدنک د خپل جانبنا وليا سوق دوست وجعل لنا او راکی مونږ ته یا وګرځي زمونږ د پاره من لدنک د خپل جانبنا نصيرا مددگار الذين امنوا هغه کسان چې ایمان راوړل دي یقاتلون دوی جهاد کوي فی سبیل الله د الله په لار کې والذین کفروا او هغه کسان چې کافران دي یقاتلون دی جهاد کوي فی سبیل الطاغوت پلار د طاغوت کې پلار د شیطان کې فقاتلون پس اوجنه اولیاء الشیطان دوستان د شیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا بشکا مکر د شیطان فریب د شیطان دی کمزوري الله تبارک وتعالى فرمایي چې کوم مؤمنان مسلمانان دي هغه د الله په لار کې د الله د رضا لپاره jihad کوي کوم چې کافران دي هغه د باطل سيزونو د اغستو د پاره د شیطان په لار کې jihad کوي یعنی د باطل سيزونو یا د مال د پاره یا د زمکو د پاره یا چې دینو د مال غنیمت د پاره یا چې دینو د یو زینا قدرتی وسایل د حاصلولو د پاره هغه jihad کوي نو د باطل مقصد د پاره jihad کولو ته گویا کې طاغوت او شیطان ویلې شوی دی نو الله فرمایي چې تاسو د شیطان د مرګري اوجنه او د شیطان د مکر او د طریقه او د تدبیر د ضعیف ته کمزور دي الذين امنوا هر چې هغه کسان دي چې ایمان قبول کړي دي الذين امنوا هغه کسان چې ایمان قبول کړي دي یقاتلون دی جنگ کوي jihad کوي فی سبیل الله د الله په لار کې والذین کفروا او هغه کسان چې کافران دي یقاتلون دی jihad کوي فی سبیل الطاغوت په لار د طاغوت کې په لار د شیطان کې فقاتلون پس اوجنه مقاتلو کې جګړو کې اولیاء الشیطان د دوستانو د شیطان سره ان کید الشیطان بشکا مکر د شیطان فریب د شیطان تدبیر د شیطان کان ضعیفا دی کمزوري صدق الله العظیم وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه